ولسمشر د ګز او میدان خبره چې راغله د نورو لنډمهاله حکومت غوښته. ولسمشر محمد اشرف غني د 1998 کال د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته ملت ته په وینا کې د ټاکنو لومړنی پایلو اعلان مبارکي وویله او پر نورو مسایلو د نیوکې پر مهال وویل چې کله د ګز او میدان خبره راغله نو دوی لنډمهاله حکومت غوښته. نن له غرمې مخکې د ټاکنو کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي چې د هغې تر مخه ولسمشر غني 50.4% رایه ترلاسه کړې ده او اشرف غني په لومړي پړاو کې ګټونکی دی. ولسمشر غني چې نن ماښام په ارګ کې یوې غونډې ته او ملت ته وینا کوله وویل چې موږ اوس د تیارو نه رڼا په لور روان یو او بې باورۍ نه د باور په لور روان یو او له بې اتفاقۍ نه د ملي یووالي په لور روان یو. ولسمشر غني چې د دولت او سیاست زما لپاره د خدمت وسیله ده او ملي یووالی رامنځته کول مې هدف دی، هغه وویل چې افغان پاسپورت باید ارزښت ولري او افغانان په نړۍ کې په میړانه وګرځي. هغه وویل چې زه ستاسې خادم یم ځکه ولسمشر د ملت تر ټولو ستر خادم دی او دولت جوړونکو ټیم ستاسې خادم دی. هغه وویل دولت جوړونکی به داسې یو دولت رامنځته کړي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري. ولسمشر غني وویل چې زموږ حوصلې پراخې دي او ټول افغانان به یو ډول یو حکومت کې ګډون ولري. هغه د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او شهیدانو نه مننه وکړه او وی ویل چې ټول زموږ یاد دي ځکه دا د همدوی برکت دی چې نن دلته جمهوریت تامین دی او دا د جمهوریت به دوامداره وي. هغه وویل چې دوی جمهوریت ساتونکي دي او موږ پرې ویاړو. هغه له سیاستوالو، مدني ټولنو او رسنیو مننه وکړه چې د ټاکنو په ملي بهیر کې خپل نقش ولوباوه. هغه وویل چې دا د مننې او ستاینې کار دی. هغه همداراز وویل چې کله د ګز او میدان وخت راغی نو د ځینو لنډمهاله حکومت غوښته. هغه وویل چې موږ خو ساده خلک یو، کالیو ته مې وګوره، مو ساده او اسلامي جمهوریت غواړو او هغه دا دی نن تامین شو. ولسمشر غني په نورو سیاستوالو هم غږ وکړ چې د سیاسي هلې ځلې مو روانې وي، اوس راشئ د دغه ملي پروسې پایلې ومنئ چې ټول په ګډه افغانستان لپاره خدمت وکړو. هغه زیاته کړه چې موږ ته هر څه مخکې ملي ګټې مهمې دي او هیڅکله به په ملي ګټو له چا سره جوړجاړی ونه کړو. هغه وویل چې دولت جوړونکی ټیم د تصمیم ټیک دی نه د تقسیم.